الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. کوم خلکو چې وویل الله زموږ پروردگار دی او بیا هغوی په دې باندې ثابت قدم پاتې شول، په یقیني ډول پر هغو باندې فرښتې نازلېږي او هغو ته وایي چې مو ویریږئ، مو غم کوئ او خوښ اوسئ د هغه جنت په زیري سره چې له تاسې سره د هغه وعده کړی شوې ده. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. مونږ د دې دنیا په ژوند کې هم ستاسو ملګریو او په آخرت کې هم. هلته چې تاسو هر څه وغواړئ در به کړل شي او هر شی چې تاسو د هغه هیله وکړئ هغه به ستاسو وي. دا د میلمستیا وسایل د هغه ذات له خوا چې بخښونکی او خورا مهربان دی.